درنو دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو د دې معلوماتو نه خبروم چې د ښځې په وجود کې هغه کومه حصه ده چې هغې سره د خاوند مینه زیاتیږي. ډیر ضروري معلومات تاسو سره شریکوم، د ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ. درنو دوستانو، کله چې هلک او جینۍ واده وکړي نو د واده په ورځو کې هلک او جینۍ ډیر وخت په دې باندې نه پوهیږي چې څنګه په مینه باندې او محبت باندې ژوند تیر کو. ډیر وخت په کور کې داسې مشکلات را پیدا کیږي چې د کور د بربادۍ سبب کیږي. په کور کې جنگونه، جګړې او نور داسې پیغورونه پیدا کیږي چې هر وخت پکې ښځه وهل خوري او ښځه پکې بې عزته کیږي او سړی هم بیا د خپلې زندګۍ نه ډیر پښیمانه وي. نو په دې دوران کې یو داسې خبره چې هغه په ذهن کې ساتل پکار دي او هغه کومه خبره ده په دې ویډیو کې را سره ضرور ګورئ. قدرمنو دوستانو، تاسو ته به معلومه وي چې په مینه باندې دا دنیا آباده ده. هر انسان مینه غواړي او مینې ته ضرورت لري. کله چې د هلک او د جینۍ واده وشي او جینۍ د یو پردي کور نه راواده کړی شي نو په خپل کور کې چې ورسره هلک څومره ظلم زیاتې کوي نو دا ښه خبره نه ده. هلک ته پکار دی چې د جینۍ خیال وساتي، هغې ته تحفې راوړي، د هغې قدر وکړي. په داسې کولو سره به د جینۍ په زړه کې هم د هغه لپاره مینه زیاته شي او دواړه به په خوشحالۍ باندې ژوند تیر کړي. ځکه چې د جینۍ په وجود کې یا د جینۍ په ذهن او خیال کې یوازې مینه ده چې تاسو یې په مینې سره خپل ځان ته مایله کولی شئ. خو څومره چې تاسو ښځه وهئ، ټکوئ یا ترېنه نفرت کوئ نو دومره به د ښځې هم نفرت سیوا کیږي. درنو دوستانو، امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو په مقصد باندې پوه شوي چې مینه کول پکار دي او په مینه باندې ژوند تیرول پکار دي. ستاسو ټولو ډیره مننه کوم. خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.